أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा 41-42 नंबर आयत। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، او ایمان روڑے تاسو بما پا اغی قرآن باندے انزلتو چه ما نازل کړی دی، مصدقا لما معکم چې دا قرآن تصدیق کون کې دی لما دا اغی کتابونو معکم چې ستاسو سره دی. پا تورات کې ویلی شویو چې کم نبی راشی نو که د تورات تصدیق کو نو رشتینی اگنے ایمان پہ روڑے، او که د تورات تصدیق نکو ناغا دروغجن دی ایمان پہ مروڑے. نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے چکم کتاب نازل شوی دی قرآن اغا د تورات تصدیق کون کرے، د تورات تکذیب کون کے نرے. دا قرآن پاک احکام، اعتقادات، دا پخوانو پیغمبرانو واقعات، دا آخرت احوال، اوامر و نواہی دا رواندینو کتابونو سرا موافق دی. البتہ بعض حکمونا منسوخ شوی دی، خو نسخ تسوک تکذیب نشویلی، انکار وتا نشی ویلی. نسخ منسوخ کېدل په قرآن پاک کې هم ډېر احکام موجود دي چې منسوخ شوي دي. قرآن په خپله باندې د قرآن بعض حکمونه منسوخ کړي دي. ټول آسمانی کتابونه منل ضروری دي، او دا یو نه هم انکار کول کفر دی. پا بعض احکامو کې د زمانے موافق د پیغمبرانو په ذریعہ رد و بدل راغلی دی، و دا هغې په باره کې با دا عقیده لرلی شي چې کم حکم د کم پیغمبر په ذریعہ د بندیانو د پاره د الله پاک د طرف نه راغلی دی، دا اغه زمانے سره بالکل حق او دا اللہ حکمو. پا آخر کے دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ چکم احکام راغلی دی اغا طول حق دی او دا غین انکار کفر دی. کسوک دا پخوانو پیغمبرانو نا یو پیغمبر لخو تابدار وی، دا هر یو پیغمبر چې تابعدار وی نو دل دا آخرت دا نجات دا پارا دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حکمون منل ضروری دی. او که دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم حکمون نسوک منکر وی نو اگر که پخوانو کتابونو او تعلیماتو دا پیغمبرانو باندے عامل وی خودی مسلمان نہ دے، دا آخرت نجات مندن کے نہ دے.
وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان روڑے تاسو بما پا اغی کتاب باندے انزلتو چی ما نازل کردے مصدقا تصدیق کو ان کے دے لما دا اغی کتابنو معکم چستاسو سردی ولا تکونو اول کافر بے او مکے گے تاسو اول کافر اولین کافر اول منکر بھی دینا دے کتاب نہ اول منکر مجوڑے گے دلتا یو سوال دے جدا قرآن پاک نا اول انکار کو ان کی خود مکہ مکرمے کافرانو دا یہود نمخ کے دا قرآن نا اغوی انکار کرو نو سنگ یہود تا اللہ وی چی دا دے کتاب نا اول منکر مجوڑے گا دا دے سا مطلب شو دیار لسکال دا نبوت زمانہ خو پا مکہ مکرمہ کوا او دغا دیار لسکال دا مکہ کافرانو قرآن و پیغمبر علیہ السلام ندے منلے نو دیار لسکال پس چی مدینہ منورے تا ہجرت اوشو اس مدینہ منورے خلق کافرانو تاوی چی تاسو اول کافر مجوڑے گے دینا خو مخ کے کافرانو دا قرآن کافر دا قرآن منکر دی تا مطلب شو دا دے سوال جواب دارے چی پا مدینہ منورہ کی دا یہود دا علم پا وجہ لوے اثرو نو کچر مدینہ منورہ کی دوی انکارو کی نو دا دین رستو با نور خلق دا دوی دا تابدارے پا وجہ انکار کی او وی بچے یہودیان خو عالمان دی دا پیغمبرانو اولاد دی نو چی دوی دا دے پیغمبر و قرآن نا انکار کی نو منگلا دا دوی پا تقلید کے انکار پکار دے دا عالمانو پوی خلق دی چی دوی نمانی خو سچل بیوی نو منگیم نمانو نو پا دی طریقہ با یہود پا انکار دا پیغمبر علیہ السلام کی او پا انکار دا قرآن کی دا نور و خلقنا اول نمبر شی نو اللہ و تیو لا تکونو اول کافر بے مکے گئے تاسو اول کافر پا دے قرآن بانے تا کافر شتا پس بنورم کافر شی نو دا کافرانو لیڈر مجوڑے گا دا یو جواب دویم جواب ادا سے دے کہ مشرکانو انکار کو ناغوی خون پویدل بے علم جاہلانو نو دا اغوی دا انکار نہ انکار اس حیثیتی نشتا کمنیو کنمنی دا اغوی دا انکار حیثیت نشتا او یہود خو عالمان دی نو دوی دیدہ دانستا سرد پوئے انکار کی نو دا دوی انکار لے اہمیت ورکو وی تاسو اول کافر مجوڑے گے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ مکے گے تاسو اول کافر پدے قرآن باندے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ما اخلے تاسو پا آیاتنو زما باندے ثمنًا قلیلا قیمت لگ بدل لگا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ اویرے گے پدے آیات کے پا آیاتنو باندے بدلا او قیمت اغشتل منع راغلے لتی پا آیاتنو پیسے ما اخلے دا دے منع مطلب دے دے کہ سیاق و سباق نہ پخپل معلوم دے کہ یہود با دا اللہ پاک احکام پٹول او دارنگ دا اللہ پاک دا حکمونو او دا تورات دا آیاتونو غلط مطلب بے بیانو او پدی بے دا عوامونا سپیسے اغشتے دخپلو عقیدت مندو نبے پیسے و سامانونا اغشتل دا پیغمبر علیہ السلام کم صفتونو چے پتورات کے ذکر شیویو آغا بے دا عام و خلقو نپٹول یا بے دا غی مطلب خکارکولو کے فرق را وستا
مطلب به نه ښکاره کو. وی بیل که چېرې د دې صحیح صورتحال موږ واضح کو نو دا خلک به د اصلي تعلیماتو نه خبر شي، بیا به زموږ مشري نه مني، بیا به دا خلک موږ له مخکې چې کوم قلنګونه به یې راکول نه به راله نه راکوي. نو دا د دې یهودو یو مستقل عادت و چې په مختلفو معاملاتو کې د خلکو په منځ کې د جګړو د فیصلې په موقع د الله پاک د حکم بیانولو په ځای په طور د رشوت دولت به یې اغشته، مختلف مراعات به یې اغشتل، او بیا به د خلکو د مزاج مطابق فیصلې کولې. نو د الله حکم به پټ که، په هغې به پیسې واغشتې. نو الله پاک په دې آیات کې دوی ته تنبیه او خبرداری ورکړه چې تاسو زما د آیاتونو او حکمونو په مقابله کې حقیر او ذلیل کم حیثیت والا چیز چې دنیا او د دنیا دولت دی یا نور سامانونه دا ماخلې او د چا پروا مه کوئ، زما حکم ښکاره کړئ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ما اخلې په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ. نو د قرآن پاک تعلیم باندې اجرت اغشتل څنګه دي؟ یو بنده چاته قرآن شریف خی، په ناظره قرآن خی، په حفظ باندې قرآن خی، یا چاته د قرآن شریف ترجمه کوي او په هغې تنخواه اخلي، دا څنګه دي؟ نو د دې خبرې د دې آیات سره څه تعلق نشته. قرآن شریف چاته خی، حفظ ناظره ترجمه، نو د دې آیات سره څه تعلق شته؟ نه. پچا باندې دم اچے د قرآن آیاتونه وې پچا دم اچے د دې آیات سره تعلق شته؟ نه. یا چاله ختم کې نو د دې آیات سره تعلق نشته. البته په خپله دا مسله په خپل ځای باندې قابل غور ده چې تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دی او کنا. فقها د امت په دې کې اختلاف کوي. امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د قرآن په تعلیم باندې اجرت او تنخواه اغشتلو ته جایز وی. دا درې لوی امامان دي. دوی وی د قرآن په تعلیم باندې اجرت اغشتل بېشکه جایز. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بعض نورو امامانو منع فرمایلی ده. خو بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک متأخرین فقها هغوی چې کله دا محسوسه کړله چې پخوا به د قرآن مجید استادانو، قاریانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظیفه ملاوېده، وروستو بیا په هر ځای کې اسلامي نظام کې کمزوری راغله او د حکومت د طرف نه د قرآن پاک او د نور اسلامی علمونو ښودلو طرف ته بیا التفات نه کېده، توجه نه کېده. نو د قرآن استادانو ته بیا څه نه میلاوېدل. پخوا به د بیت المال نه د قرآن استادانو ته څه ګزاره الاونس میلاوېده، د هغوی به پې ګزاره کېده. وروستو بیت المال هم ختم شو. که بیت المال ونه په قسم بندیان ونه چې دوی ته خیال وکړي، نو د قرآن استادان چې هغوی ته څه میلاویږي نه، نو هغوی هم بچي لري، خېټه لري، نو د معاش دپاره که هغوی مزدورۍ له لاړ شي، تجارت له لاړ شي، یا نور څه د دنیا کاروبار ته لاړ شي،
نو د مسلمانانو بچو ته به د دین د تعلیم د قرآن مجید د تعلیم سلسله بند شي. نو دی وجه نه د فقهاو د عالمانو د قرآن پاک په تعلیم باندې تنخواه اغشتل او ورکول د دې د جواز فتوی ورکړله چې په تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دی. او حقیقت هم دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور متقدمینو چې د اجرت د منع قول کړی دی، نو د دې وجې نه چې په هغه زمانه کې عالمانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظایف هم ورکړی کېدل او د عامو خلکو د طرف نه ورته احسانات به راتلل، نو مستقل د قوم د طرف نه اجرت اغشتلو څه ضرورت نه محسوس کېده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه زوی حماد نومېده، هغه چې صرف سورة فاتحه وویله، د امام صاحب زوی سورة فاتحه د استاز نه زده کړله، نو د فاتحې په ختم باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاز له په هغه زمانه کې 1500 روپے ورکړې وي. زوی فاتحه ویلا، نو امام صاحب د خپل زوی استاز له 1500 روپے ورکړلې. اوس دا خبره علامہ شیخ شهاب الدین ابن حجر مکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان صفحہ 133 کې لیکلی ده. هغه لیکي ولما ختم حماد ولده سورة الفاتحة اعطى المعلم 500 درهم. وی چې کله دا امام صاحب زوی حماد سورة فاتحه ختم کړله، نو د زوی استاز هغه له ورکړلې چې هغه معلم دی 500 درهم 1500 درهم یې ولا ورکړل. وفي روایت 1000 درهم او دویم روایت کې چې 1000 روپے ولا ورکړلې. 1000 روپے او 1500 روپے هغه زمانہ کې ډېر لوی سیزو. نو بیا دا زوی استاز ورته ویل چې ما خو څه دومره کار نه دی کړی چې تا ما ته دومره پیسې راکړلې. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي لا تستحقر ما علمت ولدی، حقیر مګڼه ته هغه چې تا کم تعلیم زما زوی له ورکړی دی، دا حقیر او سپک مګڼه. والله لو كان معنا اکثر من ذلك، زما په الله قسم کما سره اوس د دینه ډیرې پیسې وي بعثت الیکا، ما به تعالی دا نورم در لېږلې وي تعظیما للقرآن، د قرآن د تعظیم د پاره به ما تعالی نورم در کړې وي. خو دې وخت کې نورې نه وي، دا 1500 یا 1000 روپۍ وي، نه دا مې در کړې. کم مګڼه هغه تعلیم چې تا زما زوی ته ښوولی دی. په خدای پاک قسم کما سره د دینه زیاتې پیسې وي، نو ما به تا ته د قرآن مجید د تعظیم د خاطره در لېږلې وي. الخیرات الحسان 134 صفحه. نو دینه معلومه شوه چې د قرآن مجید په بدله کې د تبرع او احسان په طور باندې استاز ته څه ورکول د امام صاحب په نیز باندې هم جایز دي. په قرآن مجید باندې د اجرت اغشتلو د جواز او نه جواز دواړو په حق له احادیث شته، چې څوک وایي ناجایز دي هغه سره هم حدیث شته، او چې څوک وایي جایز دي نه هغه سره هم حدیث شته. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په سفر تلو، په یو علاقه ورغی. دا غي علاقه خلکو ته خدای مبخه موږ مسافر یو، موږ له ډوډۍ راکې.
چا ډوډۍ ورنه کړه شپه پې نهاره یې تېره کړه سهار د هغې قبیلې سردار مار یا لړم چیچلی و هغوی پې خپل کوشش وکړه دارو درمل یې ورکړه خو کار ونه شو وی دا قافله دا مسافر چې راغلي دوی نه تپوس وکړئ که څه علاج ورسره یو سړی راغی دوی ته زمونږ سردار دغسې مار لړم چیچلی دی که څه علاج کولی شي وی علاج کولی شم خو هسې نه موږ میلمانو او تاسو نه م ډوډۍ غوښته ده بېګا م ډوډۍ نه ده راکړې اوس در باندې دم اچوم خو هسې نه څه به راکې نو هغوی ورته چې څه به درکړو خو راشه ته زموږ د دې سردار علاج وکړه نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ورغی او دم یې پې واچو صورت فاتحه یې پې ویله قرآن یې پې وی او دم یې پې واچو ویا سړی داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی او پرانستی شو 13 ګډې وله ورکړلې وی دا ستا شکرانه ملګرو ورته په قرآن دې واغشته دا شکرانه دې په قرآن اغشته ده وی صبر وکړه زه به پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړمه که اجازت یې وکړه خو ټیک شوله او که اجازت نی نو بس واپس به کړو که حرامي نه به اخلو چې پیغمبر علیه السلام لرالل نو ورته وفرمایل ان خیر ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله بهترین هغه څه چې تاسو په اجرت اغشتی دی هغه کتاب د الله دی ډېر ښه دی کړي دي چې اجرت یې اغشتی دی بهترین دی او د دوی د زړه ښه کولو دپاره ورته مالم په کیسو کې دی په قرآن شریف باندې اجرت اغشتی و 13 ګډې په دم اغشتی وي په قرآن پاک باندې د اجرت د منع دپاره هم روایات شته چې کم خلک وایي اجرت به نه اخلي هغوی دپاره هم دلیل دی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ اصحاب صفو ته سبق بخو په مسجد نبوي کې چې کومه دنکاچه مبارکه ده او صحابه کرامو په هغې سبق وي دې ته به صفه وي او په هغې چې کوم ناس خلک وو هغه اصحاب صفه اصحاب صفه کې یو کس ته سبق خو نو یو ورځ هغه شاګرد راغی عباده ابن صامت له یو لینده ورکړله غشي لینده نو عباده ابن صامت وی علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والکتابة ما تعلیم ورکو سو خلقو تا دا صفو والونا اصحاب الصفو کی سو خلقو لم تعلیم ورکو دا قرآن و دا کتابت ختم وتخو قرآن میں وتخو فاہدا الی رجل منهم قوسا فدغ خلقو کی یو رجل یو سڑی مال یو لندراک للا فقلت لیست بمال ما ودا خص خاص مال ندے وارمی عنها فی سبیل اللہ زب پدے باندے دا اللہ پلار کے غشیو لما فسألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دے بارکی دا پیغمبر علیہ السلام نتپوسک فقال ان سرکا ان تطوق بها توقا من نار فقبلها که خوشحالی کی چی دا اور یو توق ستا پغاڑا کی واچو دیشنو واچوا لندن دا اور یو کڑے دے پغاڑا کی چوری پا قرآن دے اجرت واغشتا نو دینا معلومی گی چی پا قرآن اجرت اغشتل جائز نہیں دا سے نور روایات ہم راغلی دی خدا اجرت دا منع احادیث نمرات یا خو اغا خاص صورت دی چی کم وقت کے دا قرآن مجید دا تعلیم دا پارا یو خاص کس متعین وی او بل سوک موجود نوی نو پا دغا سے وقت کے پی بیا اجرت اغشتل من دی او چی کل دا دی متعین استاز نوی استاز متعین نوی بلکہ نور خلقم موجود وی نو بیا دا دا پارا اجرت اغشتل جائز دی او یا دا منع دا منع پا تقوا او احتیاط باندے محمول دا تقوا و احتیاط دار چه ماخلا
او نور جوابونه معلمانو کړی دي. خو حقیقت دا دی چې د منع په باره کې کم روایات راغلی دي هغه د سند په اعتبار باندې کمزوري دي، ضعیف دي. او بیا د دې تفصیل که څوک ګوري د تفسیر قرطبی صفحه نمبر 336 باندې دی وګوري. واما الاحاديث فليس شيء منها على ساق ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل. یعنی د ممانعت په باره کې احادیث قوي نه دي. دارنګ علامه آلوسی رحمت الله علیه فرمایي د قرآن مجید په تعلیم باندې د اجرت اغشتلو په ممانعت کې احادیث چې کوم راغلي دي دا صحیح نه دي، او د آیات نه دې آیات نه په تعلیم د قرآن باندې د اجرت منع نه ثابتېږي. روح المعانی لیکلي دي ولا دلیل فی الآیة علی ما ادعاه هذا الذاهب کما لا یخفاه. نو دینا معلومه شوه چې د احنافو متأخرینو فقهاو چې د اجرت د اغشتلو کومه فتوا ورکړې وه د دې وجه هم دا چې د متقدمینو فقهاو په مذهب کې هم د اجرت اغشتلو گنجائش موجودو او نه اغشتل محض د احتیاط او تقوا په بنیادو، لیکن رستو د زمانه د بدلیدلو سره د علماو مدرسینو امامانو مؤذنینو هم د عامو انسانانو په شان د جن ضروریات یو او د حاکمانو د عامو خلکو د طرف نه بے التفاتی و بے غوری و. نو د قرآن مجید په تعلیم باندې د اجرت اغشتلو نه بغیر د دین په کارونو کې د قرآن مجید په تعلیم او تعلم کې پورا خلل او نقصان راته. دی وجه نه فقهاو فتوا ورکړله چې اجرت اغشتل پکار دي، او دا تعلیم د قرآن مجید په حکم کې د اذان امامت د علم فقه تعلیم او نور چیزونو چې کم ضروری ګڼل شي دام پکې داخل دي. د قرآن په تعلیم اجرت اغشتل جایز دي، دغه شان امامت باندې تنخواه اغشتل جایز دي، مؤذن چې بانګ وي ماله به تنخواه راکې دام جایز دي. د فقه تعلیم یا د نور د دین د کتابونو تعلیم دا د دین ضروریات دي، په دې تنخواه اغشتل جایز دي. دینه پس ختمونه دي، نو په دې ختمونو اغشتل. نو د قرآن شریف ختم د ګڼو مقصدونو د پاره کیږي. یو کور کی بیماری نو ختم را لو کې چې دا مریض میں خدای ښه کی دعا وتاو کې. یو سړی نوی دکانو کی کاروبار روان کی وی دې کې ختمو کې چې دا کاروبار کې میں خدای برکت واچي. بل سړی د ملازمت د پاره ختم کړي، چا نوی کور جوړ کې نوی کور یې واغشتو نوی گاډی واغشتو وی دې کې د برکت د پاره ختم کړي. نو دا ټول ختمونه د دنیوي غرض د پاره دي. اوس په داسې دنیوي غرض چې کوم ختمونه کیږي نو په هغې باندې خوراک سکاک او اجرت اغشتل جایز دي، ځکه دې دی که مقصد ثواب حاصلول نه وي بلکې د دنیا د یو کار حاصلول مقصد وي، نو دا په حکم د دم اچولو کې دی. او دم اچولو باندې اجرت اغشتل مخکې مې درته حدیث وی چې ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله. نو دم باندې اجرت جایز دی، دنیاوی مقصدونو باندې اجرت جایز. د دنیاوی غرض د پاره چې کم ختم کې پاغې پیسې ورکول، اجرت ورکول، چې ډوډۍ ورکول، قسم قسم خوراکونه ورکول، هر څه ورکول جایز. د دین علاوه یو بل ختم دی د ایصال ثواب د پاره چې زمون کور کې فلانه وفات شوی دی او هغه ته د ثواب رسولو د پاره ختم کو. نو په دې ختم باندې اجرت ورکول څنګه دي؟ تلاوت به وکي
او ثواب به مړي ته وبخي. دې ختم د پاره یو حافظ د قرآن یا قاری راولي، یو خاص ځای ته راولي، په یو خاص وخت کې راولي او تلاوت پې وکړي. بیا دغه قاری ته څه خوراک څښاک پیسې جوړې جامې ورکول دا جایز دی که ناجایز؟ نو که یو سړی داسې وي چې هغه دا ختمونه کول ذریعه معاش جوړ کړي وي چې بس دې ختمونو پسې ګرځي د مړو ختمونو له، وی دا ذریعه جوړول جایز نه دي. او که دې بنده دا ذریعه معاش جوړ کړي نه وي او بغیر د ذریعه معاش جوړولو نه دې داسې ختم له لاړ شي قرآن شریف ووایي خوراک څښاک وکړي پیسې واخلي، نو د دې په جواز او نه جواز کې د فقهاو منځ کې اختلاف موجود دی. څوک ورته جایز وایي او څوک ورته ناجایز وایي. عالمگیری لیکي واختلفوا في الاستجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز. په خاص وخت کې د قرآن مجید په قراءت باندې اجرت اغشتلو کې فقهاو کې اختلاف راغلی دی. څوک وایي ناجایز دي او څوک وایي جایز دي، او چې څوک وایي جایز دي وایي دا خبره غوره ده. عالمگیری لیکلي دا غوره ده، ایصال ثواب په دې ختم باندې اجرت اغشتل وایي جایز دي. همدا عبارت شامیم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی دی. فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة. مفتى به قول دار چې قرآن مجید په قراءت اجرت اغشتل جایز دی. شامیم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی دی، عالمگیریم لیکلی دی، نورو کتابونو هم لیکلی دی. او بعض عالمان وی د ایصال ثواب د پاره چې کم ختم د قرآن اوشي پاغه اجرت اغشتل جایز ځکه نه دی چې د ایصال ثواب د پاره په اجرت باندې تلاوت یا بل څه وظیفه اوشي نو د لستونکو ته ثواب نه ملاويږي، نو مړي ته به څه وبخي. مخکې ویل چې جایز دی، اوس چې کم خلک وایي ناجایز دي، ناغوی وایي د دې قاری خپله ثواب نه دی شوی، دی به مړي ته څه وبخي. نو چې څه بخلی نشي نو اجرت پس اخلي. دی قادر نه دی چې چاله څه ورکړي، نو اجرت دی له څه اخلي. نو اجرت پہ جایز نه دی. البته که اسې څه خیر خیرات دې کړي وي نو چې عام خلک یې خوري نو دا قاری د قرآن ام خوړی شي د اجرت په نیت نه، او اسې عام تصدق دی او خیرات دی، نو دا خیرات د ایصال ثواب د ختم قاری اغشتی شي. اوس دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ هغه کړی ده. ابن تیمیہ دا هغه لویه فتاوه ده 22 جلده کې ده، او په هغې فتاوه کې هغه لیکلي دي چې د ایصال ثواب د ختم قاری باندې تصدق کول جایز دي. دا د هغه الفاظ دي، تصدق او خیرات دا جایز دي. نو اوس که یو سړي پلار یې مړ دی او دیګونه باندې کړي دي، عام خیرات یې کړی دی، او یو څو طالبان یې راوستل، هغوی ته یې ویل تاسو لږ د قرآن شریف تلاوت وکړئ، زما پلار ته به لږ دوا وکړئ، ثواب به ورته وبخئ. نو ټول خلک به دغه روجې خوري، خو دې طالب سپاره ویلې ده نو دی به یې نه خوري، ده دپاره حرامه شوله. نو دا خو د هغه عام خیرات دی، په دې سپاره خو دې دا روجې نه ورکوي وله، دې ته څوک حرام وایي څوک هم نه. ابن تیمیہ خو دې ته حلال ویلی دي، نو دې ته خو څوک حرام نشي ویلی. او دلته دا خیال وکړه چې د فقهاو دا اختلاف د اجرت په باره کې دی، یعنی چې د مخکې نه ورسره جوړه وشي چې
چې دومره پیسې به در کوم او سپاره به وی یا نیمه سپاره به وی یا رکو به وی. نو داسې چا کړي دي چې قاري ته وایي چې ته به راشې ته به ختم کړې نو سپاره به وی زه به 10 روپۍ یا 20 روپۍ در کوم. جوړه چا کړې ده؟ قاري جوړه کړې ده که د مړي وارثانو جوړه کړې؟ چا هم نه ده کړې. نو دا خو اجرت نه شو. او که څوک وایي چې دا المعروف کالمشروط دی نو په دې کلي کې په علاقه کې دا رواج شته چې په 100 روپۍ سپاره به وی. وله چې پیښور ته ځې نو کرۍ در نه څونه اخلي په ګاډي کې؟ 15 روپۍ. نو دلته په تحصیل کې څوک جوړه نه کوي چې ګاډي والا ته چې ته ما پیښور ته بوځې 100 پیسې به رانهلې وایي دونه او دی وایي دونه. نه سړی ګاډي ته وخېږي نو بیا څه وخت پس کلنډر وایي پیسې راوالی هر سړی 15 روپۍ ورکي. نو دا المعروف کالمشروط خلکو ته معلومه ده چې 15 روپۍ کرۍ ده. نو دا داسې دي لکه تحصیل چوک کې چې ګاډی راغی او تا ورسره مخکې خبره وکړې چې ګورې 15 به در کومه زیاتي به نه غواړئ یا هغه جوړه دا کړي چې ګورې کمې به نه راکړي نه بس دا معلومه ده. دا المعروف کالمشروط. نو د دې ختمونو دپاره المعروف کالمشروط داسې شته چې سپاره په دونه پیسو ده یا ټول قرآن په دونه پیسو. چې دا خبرې نشته نو دې ته المعروف کالمشروط اجرت نه وایي. نو دا څه دي چې دا خلک یې ورکوي؟ د قاري له حافظ له چې څوک څه ورکوي دا څه دي چې اجرت نه دی؟ وی دې ته اکرام معروفه وایي. دا خلک د دې قاري اکرام کوي عزت یې کوي چې دې زمونږ ځای ته راغلی دی او موږ ته قرآن ووایي نو دې ته اکرام معروفه وایي. تبرع او احسان معروفه ورته وایي اجرت معروفه ورته نه وایي. نو احسان ورکول اکرام ورکول دې ته څوک هم ناجیز نه وایي. دقه شانتې په تراو کې ختم د حافظانو له خلک څه ورکوي دا څنګه دي؟ نو په تراو کې چې ختم کوي او په هغې اجرت ورکوي دا امامتي ده د یو څو شپو او دا په امامت باندې اجرت دی. خو بیا هم دا واوره چې چا ګورې په دین جوړه نه ده کړې دا بیا اکرام معروفه دی. که فرض که یو حافظ جوړه وکړه چې زه درته قرآن خلاصوم او ماله به 2 روپۍ راکې او قوم مې بس دا ټیک ده دا اجرت دی. خو دا اجرت په امامتی دی لکه یو ځای ته امام راشي وي ستاسو امامتي کوم خو تنخوا به څونه راکې خلک ورسره جوړ وکړي دونه به درکوو بس دې راځه شي بیا امامتي کوي. په دغې امامتۍ تنخوا اخیستل دې کې د چا اختلاف نشته. دا په تراو کې چې په 10 شپې کې به درته ختم کومه دا یو مخصوص او مسنون امامت دی په دې اغشتل هم جایز دی. وګوره دا اجرت نه دی زمونږ په علاقو کې دا مخکې څوک جوړې نه کوي اجرت نه دی اکرام معروفه دی. اوس په دې باندې دا اجرت اغشتل مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه یو لوی محدث دی دا دغه فتوا ده او دا دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک لوی شیخ الحدیث او لوی مفتی مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم العالیه دا وی دغه فتوا ده چې تراو کې ختم کیږي حافظ له ورکول جایز دی. اوس که ته وایې چې اجرت یې ورکو بیا هم بیا اجرت وی نو د دې قوم نه تپوس وکړه چې تاسو د حافظ صاحب له دا مزدوري ورکوئ چې کوم سړی پیسې ورکوي نو هغه نه تپوس وکړه چې دا مزدوري ده یو به هم درته ونه وایي چې دا د حافظي صاحب مزدوري ده. دی وی خیرات کومه د حافظ صاحب له قدر کوم جوړه جامې ورکومه سپلی ورکومه پیسې ورکومه شیریني ورکوم دا د خاطر کومه. زمونږ د دین کتابونه لیکي والعبرة لنیة الدافع دا څوک چې ورکوي نو دا د نیت له اعتبار دی. اوس که ته وایې چې حافظي صاحب په دې نیت راغلی دی د هغه نیت له اعتبار نشته دی. نو دا اجرت اکرام او احسان دی. اوس دا بعضې بندیان د احسان او د اجرت په منځ کې فرق نه کوي او د احسان او د اجرت په منځ کې فرق احادیثو کې راغلی دی.
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما اخلی تاسو پایاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لگ نو ډیر اغشتل پہ جائز دی نا دا ټوله دنیا متاع قلیل ډیر لگ شیرے نو کدا ټوله دنیا پہ درکې نو دا قلیل دا ما اخلا آخرت واخلا پا دے آیاتونو باندے و ایای فتقون او خاص زمانہ اویریگے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم